او دې ته خبر را رسولي و چې رسول الله د معراج نه واپس راغی بیت الله ته او بیا یې کور ته لاړ او بیا سهار ماندله راغی ته په سوچ ناست و په فکر باندې او دا سوچ اوسه چې ما ته خو الله سبحانه وتعالی یو ناشنا سفر یې را باندې وکړو اوس که دا خلکو ته بیانوم دا خلک ډایرکټ زما تکذیب کوي او زما پسې به مسخرې کوي او د الله سبحانه وتعالی امر و چې دا به بیانوي ځکه دا خو بیا دین پټول دی که بیان دی نه نو چې دا ناست و په دې کې بیا ابوجهل لا تېر شو او ته ویل یا ابن اخي ماذا اوحي الیک وراره بیا درته څه نوي وحي شوي دی چې ناست سوچ فکر کې استهزاء یې پسې وکړه مسخره یې پسې وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ما ته خو ډېره ناشنا وحي شوي ده ابوجهل ویل موږ ته یې ووایه څه وحي درته شوي ده الله سبحانه وتعالی خو زه په یوه شپه کې بېګا بولی یم بیت المقدس ته چې هغې ته یوه میاشت سفر دی تقریبا او واپس راغلی یم د دې یوه شپه کې نو ابوجهل هغه ته وویل دا ما ته چې څه وویل دا د نورو خلکو ته ویلی شي وی ډایرکټ وکړو اواز یا معشر قریش اسمعوا من محمد یا قریشو راشئ محمد نن نوي خبر راوړله راشئ دا هم پکې واورئ خلک یې را جمع کړه او بیا یې نبي صلی الله علیه وآله وسلم ته وویل وایي دې خلکو ته خبره وکړه چې ما ته اوس وکړه نو نبي صلی الله علیه وآله وسلم شروع شو تفصیلي خبره ورته وکړه چې ما ته الله سبحانه وتعالی جبریل را لېږلی و زه په حتیم کې وم او ما ته براق راوسته و په هغې سور شوم بیت المقدس ته لاړو هلته هم 2 رکعته نفل وکړه او د انبیاو سره ملاقات وکړو ټول انبیا د هغوی اجتماع و بیا لاړو اسمانونو ته یو ته و دویم ته و حتی اوم ته او د الله سبحانه وتعالی سره زما خبرې شوي دي او هلته مې انبیا لیدلي په اسمانونو کې او بیا په دغه شپه کې بېرته واپس بیت المقدس ته راغلی یم او د بیت المقدس نه بیا جبریل په دغه براق راوستی یم واپس مسجد حرام ته او اوس دا ستاسو مخې ته یم نو د خلکو ورته ویل دا څه په یوه شپه کې شوي دي د الله رسول ورته ویل په یوه شپه کې شوي دي نو ټول وخاندله وخاندله مسخرې یې شروع کړې ټوکې یې شروع کړې او بعضې پکې کمزوري ایمان والا خلک وو چې هغو بشاشة القلب ته ایمان نه و کوز شوی د زړه پردو ته ایمان صحیح نه و کوز شوی نو هغه هم په دې خبرې سته مرتد شو چې رسول الله خو اوسه پورې د عقل خبرې کولې عقل په څه ناڅه اخیستی او اوس یې خو د لیونو خبرې شروع کړې چې په یوه شپه کې بیت المقدس ته تللی وم بیا راغلی وم بیا پکې اسمانونو ته هم تللی یم نو دا کسان مرتد شو و دا امتحان الله سبحانه وتعالی ذکر راولي لیمیز الله الخبیث من الطیب الله سبحانه وتعالی دا خلق چاڼ کوي چې خبیث خلق او پاک خلق مؤمنان او منافقان دا دواړه سره جدا کړي یو بل نه نو دې کې چې کوم مؤمنان خلق لکه ابوبکر صدیق عمر وغیره رضی الله عنهم اجمعین نو هغه خپل ایمان باندې مضبوط پاتې شي خو کوم چې کمزور ایمان والا نو هغه استواوړي دا د خپل عقلیاتو د وجې نه لکه اوس هم چې څوک لږ تعلیم ډېر وي نو اکثر ستا زړه کې مرتد شوی خوله کې خو مسلمانانو سره اوسېږي معاشره کې لیکن زړه کې دا وایي چې داسې دا خلک ښکته پورته کېږي الله د الله نشته دی دا هر څه زمانه کوي نو شیطان سړي ته بیا په داسې وخت کې موقع میلاو شي ابوجهل ته موقع میلاو شوه چې اوس په سم شیطانۍ کومه ځکه شیطان سړی په درس کې هم د دې لپاره ناست او په عامو ځایونو د حاضرېږي د دې لپاره ناظرېږي چې اوس په کوم ځای کې یو سوره یې زده وینمه چې دا بیا په خلکو کې مشهور کړمه نو دا ابوجهل لاړ په منډه ډایرکټ په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې ورته ویل خبرې یې یار دی بېګا وایي چې زه بیت المقدس ته تللی یم په یوه شپه کې بیا اسمانونو ته تللی یم او بیا بېرته راغلی یم نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وویل وایي دا ته چې څه وایې دا رښتیا رسول الله ته ویلي وایي او ما ته خو رښتیا رسول الله ویلي فقال إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك
ته خو لا یوه شپه به یې کړه دې نه لږ وخت یاد کړي نو هم یې زه بیا منم چې رسول الله د خولې نه کومه خبر راوته هغې بیا چون چرانه هغه بیا رښتیا نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه د هغه د دې تصدیق نه د ابوجهل هم ډېر په تعجب کې شو چې دا څنګه سړی د داسې خبره مني لکه اوس چې زموږ په دې کلي کې بېګا له یو سړی و چې بېګا تللی وم امریکې ته اوس واپس راغلی یم یا بېګا تللی وم او حرم شریف کې مې طواف وکړو واپس راغلی یم څوک یې اوس مني هغه رسول الله داسې خو معجزې وي الله سبحانه وتعالی وله ورکړي وي ابوجهل تعجب وکړو چې دا څنګه د دې سړي دا یقین پرې کوي همدا وجه ده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته بیا د صدیق لقب میلاو شو خپل نوم د ابوبکر غالبا عبدالرحمن دی رضی الله عنه ابوبکر کنیه ده صدیق دا لقب ورته د دې وجې نه میلاو شوی چې د رسول الله کلک په مضبوطه سره تصدیق ولا کړی ایمان هم پې ډایرک راوړی دی چون چرای نه دی کړی چون کې دا او چون کې هغه او دلته چې ورته خبره ابوجهل وکړه نو ډایرک یې وویل چې اني لاصدقه فيما ابعد من ذلك ته خو لا دومره به کړی دی لږ وخت یاد کړي یو څو منټه یاد کړي هم یې وسمنمه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډایرک راغی د نبي صلی الله علیه وآله وسلم مجلس ته هلته نور خلک هم ناست